السلام علیکم. الیکشن او سیاست تاسو صحت لپاره څومره نقصان دی؟ ډیر زیات نقصان دی. هغه څنګه؟ تاسو به وایئ چې د صحت او د الیکشن او د سیاست څه تعلق دی؟ تعلق داسې دی ورونو چې د الیکشن ورځې شپې دي، تاسو ښه پته وي هر کس، هر دویم دریم کس په الیکشن کې انوالو دی. څوک ورکر دی یا که ورکر نه هم دی، خو همدغه ټاپک باندې خبرې کېږي. د هغې مضر اثرات څه دي؟ مضر اثرات دا دي چې هر کس بحث مباحثه ډېر زیات کوي. هر کس دویم دریم کس سره لګیا دی، د خپل پارټۍ صفت کوي، د خپل لیډر صفت کوي او ثابتوي او کوشش کوي چې زما لیډر زما پارټۍ ښه ده. دې سره دومره مسلې جوړې شي چې د های بلډ پریشر مسله ډېره زیاته عامه ده. موږ خلک راشي بي پي چیک کو ورته بي پي ډېره زیاته های وي، وجه معلومه کړو، زړه صحیح طریقې سره کار کوي، زړه بالکل صحتمند وي، ګردې صحتمند وي، بدن کې داسې خاص مسله نه وي. خو چې تپوس شي نو هغه بحث ډېر زیات کوي، خبرې ډېر زیاتې کوي او ډېر زیات سټرس اخلي، ټینشن اخلي. ټینشن او سټرس ولې اخلي؟ سیاسي حالاتو په وجه، بحث او مباحثې په وجه. نو د سیاست سره تعلق چې کوم دی او سیاسي بحث او مباحثې وجې نه بلډ پریشر های وي، نفسیاتي مسلې وي، سټرس وي، ډپریشن وي، انسومنیا چې کوم ده، بېخوابي. ډېر خلک وایي ما نه خوب نه راځي. خوب به څنګه ورشي چې ټوله ورځ بحث مباحثې وکړي، سیاست مایي خبرې وکړي، جګړې وکړي، شر وکړي. ستاسو چې ورځ په سکون تېره شي نو هله به تاسو د شپې په سکون باندې خوب درځي. نفسیاتي مسلې، های بلډ پریشر او بېخوابي، بېچیني، زړه خفګان، دا ټولې وجې د سیاست دي، دا ټولې وجې د دې را روان الیکشن دي. کوشش کوئ نو نظریه د هر چا خپله ده، چا له اوټ ورکوئ، خاموشي سره لاړ شي اوټ واچوئ، خو خپله نظریه، خپله پارټي، خپل لیډر په بل باندې ثابتول دا مناسب نه ده، ځکه چې دا تاسو ته هم نقصان دی. بحث مباحثه تاسو لپاره نقصان دی، ستاسو صحت لپاره، ستاسو اندروني صحت لپاره او بیروني دواړو صحت لپاره. ځکه چې اندروني تاسو بې سکونه یې، بي پي مو های، ډپریشن وي، او بیروني شر طرف ته پکې هم انسان تللی شي. کوشش کوئ زما په دې مشورو باندې تاسو خفه نه شئ. که تاسو سیاسي ورکر یئ نو زما دا مشوره د خیر دپاره ده. امید دی زما دا مشوره به ستاسو خوښه شوې وي. او په اخره کې کوم چې سیاسي ورکران دي چې هغې نشي پرېښودی سیاست او بحث مباحثې نشي پرېښودی، هغې لپاره زه یو میډیسن ښیم. که تاسو بحث کوئ او تاسو ته ذهني سکون نه وي، اعصابي سکون نه وي، خوب درته نه راځي، نو د ماښام پیسپلورا او ایونسټیوا کې دوه هومیوپیتیک دوايانې دي، دا به راواخلئ. 20 قطرې د یو نه، 20 د بل نه، 60 قطرې دواړو نه، یعنې 40 قطرې یو ګوټو وږې اچوئ د پیسپلورا نه او ایونسټیوا نه. دا اچوئ، انشاءالله ستاسو ذهن به ډېر په سکون باندې وي، خوب هم درځي او د بلې ورځې لپاره به چې کوم بحث مباحثه یې هغې ته هم بلکل تیار یې. انشاءالله خوشحاله اوسئ. زما د دعا ده الله پاک دې ټولو ناروغو خلکو له صحت ورکړي، الله پاک دې د الیکشن په خیر خیریت سره تېر کړي، زمونږ ورورولۍ، زمونږ تعلقات دې الله په بحال پاتې کړي چې په دې سیاست په وجه خراب نه شي. آمین. الله حافظ.